ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د زندانیانو له خلاصېدو کوو. افغان حکومت سلطنه نور طالب زندانیان هم آزاد کړل چې له دې سره د آزاد شویو بندیانو شمېر 300 تنو ته ورسېد. بل خوا نن د طالبانو له زندان څخه هم 100 تنه خوشي شوي چې په کندهار کې د طالبانو له خوا ستر صلیب ته وسپارل شول. ویل کېږي د دغه بندیانو اکثریت د ملي اردو سرتیري دي. برېښنا شرکت د برېښنا شرکت وایي د کورونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم یې په عوایدو کې 80 سلنه کموالی راغلی او اوس 50 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې له حکومته یې غوښتي. د برېښنا شرکت مسؤلینو خبرداری ورکړی چې که دغه شرکت ته د حکومت لخوا 50 میلیونه ډالر ورنکړل شي او پورونه یې راټول نشي، راتلونکي میاشت به له ګاونډیو هېوادونو څخه د برېښنا پیرلو توان ونه لري. دوی وایي که موږ برېښنا ونشو پیرلی او ګاونډیو هېوادونو ته پر وخت پیسې ورنکړو، دا به یو بل بحران وي. کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي قواو قومندان جنرال محمد انور وایي چې پاکستاني سرحدي ملیشیاو له سهار راهیسې هڅه پیل کړې چې په زاړه کلي کې اغزن تار ولګوي. د زیاته کړه چې پاکستاني ملیشیاو د دغه کار لپاره د افغانستان خاورې ته د داخلېدو هڅه کړې چې دوی یې مخه نیولې. د یادې ستونزې د راپورته کېدو سره سم افغان سرحدي ځواکونو لومړۍ درجه چمتووالی نیولی او سیمې ته اضافي ځواکونه هم رسېدلي او هره شیبه د جګړې امکان شته. هند په وروستیو کې له افغانستان سره د 15,000 ټنه غنمو مرسته کړې. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي د دې غنمو لومړۍ جوپه چې 15,022 ټنه غنم دي د هند له کاندلای بندر څخه بار شوي او په پام کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. په هند کې د افغانستان سفارت مسؤلین وایي هند دغه راز په افغانستان کې د کووډ-19 ناروغۍ د ناروغانو د درملنې په موخه د 500,000 هایدروکسي کلوریکین تابلیتونو مرسته هم کړې چې ژر به یې په واک کې ورکړل شي. ولسمشر غني وایي چې حکومت د کووډ-19 ناروغۍ د ګواښونو په وړاندې د مبارزې او په هېواد کې د روان حالات د کنټرول وړتیا لري او وبه کولی شي د اقتصادي او روغتیایي کړکېچ په وړاندې مبارزه وکړي. د کورونا وایرس له کبله د مړینې وروستیو معلوماتو ته هم اشاره کوو. د کورونا وبا له امله په ټوله نړۍ کې د مړیو شمېر تر دې د ملی 1,10,000 تنو اوښتی چې 15,000 یوازې په اروپا کې مړه کړي. دغه راز تر 21,000 زیاتې بیا په امریکا او پاتې 14,000 نور یې بیا له اروپا او امریکا بهر په نوره نړۍ کې مړه کړي دي. او د عبدالله او اشرف غني ترمنځ له معاملې وروستي راپورونه دا دي چې عبدالله له اجرا ریاست او صدارته تېر شوی خو خضرنه برخه غواړي او داسې ښکاري چې ژر به یوه معامله وشي او یو ګډ حکومت به جوړ شي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.